سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. طالبانو د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په هکله امریکا ته خبرداری ورکړ. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان پورې اړوند مسایلو په هکله د امریکا د خارجي وزارت ویان وروستیو څرګندونو کې د طالبانو غبرګون راپارولی او دغه حکومت ویان له واشنګټن وغوښتل چې افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو ویان د سپینې ماڼۍ ویان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل له امریکا سره د موافقې پر ژمنو پابند یو او د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ هېواد ته ګواښ پېښ نه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سپینې ماڼۍ ویان وروستیو څرګندونه ته غبرګون وښوده. مجاهد پرون په یوه ټویټ کې ولیک د افغانستان اسلامي امارت له امریکا سره د دوحې په موافقه کې خپلو ټولو ژمنو پوره کړي دي او هیڅوک نه پرېږدي د واشنګټن خلاف د افغانستان له خاورې کار واخلي. هغه په دې ټکي باندې په ټینګار سره د طالبانو د افغانستان په ټولو حقونو ژمن دی. ادعا یې وکړه د افغانستان ښځو سړیو خوندي او عادي فضا برابرولی شي. د طالبانو دغه جګپوړی چارواکي څرګنده کړې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کول نه غواړي، همداشان له نورو هیوادونو هم غواړي چې زموږ د کورنیو مسایلو کې مداخله ونه کړي. د طالبانو ویان دا څرګندونه په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا د خارجي وزارت ویان نید پرایس په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې افغانستان یوازې د نیمایي کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو سره د طالبانو له موقت حکومت سره سلا مشورې روانې دي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.